السلام علیکم. موږ د ویب فنډامنټلز کورس سٹارټ کوو چې په دې کې موږ د ویب سایټس بیسکس وایو. په هغې کې به موږ اوله کې HTML CSS چې کوم دی هغه به وایو. د هغې دپاره ما دا یو وړوکی شان پروجکټ تیار کړی دی چې یو پریکټیکل اگزامپل سره به موږ ګورو چې HTML CSS کې موږ ویب سایټ څنګه جوړو. دا یو سمپل ویب سایټ دی، شو سټور آنلاین شو سټور چې کوم ویب سایټ دی هغه دی. نو سمپل یو څو سیکشنز دی پکې. په دې کې به تاسو CSS ډېر ښه پراپرټیز زده کوئ او CSS او HTML به څنګه یوز کوو، میتھډز به یې زده کوئ، مختلف پراپرټیز او د کوډ ریوزیبیلیټي چې یو پیر کوډ د یو شي دپاره ولیکئ هغه به څنګه بیا یوز کیږي. دا سمپل هوم پیج دی. بیا به کې سمپل یو شاپ پیج دی چې تاسو پکې فارم کې مختلف آپشن سلیکشن هم زده کوئ چې مختلف آپشن سلیکشن څنګه کیږي. او دا یو سمپل شان لیاوټ دی. بیا پکې یو لاګین پیج دی چې لاګین پیج څنګه جوړیږي او رجسټر پیج پکې دی. او دا فلی ریسپانسیو دی، مطلب په هر قسمه ډیوایس باندې چې دا تاسو کولاوئ، که سمارټ ډیوایس نو په هغې باندې هم برابري بریک کیږي به نه. او که ټیبلټ وي، کمپیوټر وي، هر یو ډیوایس باندې کولاوئ نو برابر وي. د دې کورس په اینډ کې به تاسو دا د هغې زده کوئ او په خپله بیا دغه شانتې ویب سایټ جوړولی شئ.